الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. صدق الله العلي العظيم. د افغانستان اسلامي امارت ټولو مسؤلینو، د خصوصي سکتور استازو، سوداګرو، صنعتکارانو، پانګوالو او د غونډې ګډونوالو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د افغانستان اسلامي امارت ثابته کړې چې د سوداګرو او پانګوالو په ټولو کې د خصوصي سکتور ملاتړ کوي او په دې برخه کې یې عملي ګامونه پورته کړي دي. اسلامي امارت له خصوصي سکتور څخه ملاتړ کورنۍ او بهرنۍ پانګوالو ته د پانګونې د زمینې برابرول او د صنعت پرمختګ ته د لومړیتوب ورکول خپل مکلفیت ګڼي. په همدې هدف د اعلیقدر امیرالمؤمنین حفظه الله له لوري مالیاتي جریمې معاف شوي، پر اصنافو او کسبګرو باندې ثابتې مالیې معاف او همداراز تخفیف ورکول سو او د شرکتونو د تضمیناتو تامینات ورکول پیل شول چې د خصوصي سکتور د ملاتړ لپاره مهم ګامونه دي. دغه راز اسلامي امارت د خصوصي سکتور د ملاتړ په موخه پر هغو وارداتي اقلامو ګمرکي تعرفې لوړې کړي چې هغه په کور دننه تولیدیږي او د خلکو اړتیاوې پوره کولی شي. د دې ترڅنګ ټولو امارتي ادارو ته هدایت شوی دی چې د خصوصي سکتور د ودې په موخه دې په خپلو خریداریو او تدارکاتي پروسو کې کورنۍ تولیداتو او محصولاتو ته لومړیتوب ورکړي، که څه هم کیفیت یې د بهرنیو تولیداتو او محصولاتو په پرتله څه ناڅه ټیټ وي. د اسلامي امارت په راتګ سره په هیواد کې د پانګونې لپاره ښه زمینه برابره شوې او همدا اوس مهال د برېښنا، کانونو، زراعت، صنعت، ترانسپورت، زیربناو، مخابراتو، روغتیا او د پاسپورټونو او تذکرو د چاپ ترڅنګ په ګڼو نورو سکتورونو کې کورنۍ پانګوال او هغه بهرني هیوادونو د سرمایه ګذارۍ لپاره مراجعه کوي چې پخوا یې افغانستان ته زړه نه ښه کاوه. اسلامي امارت د تلپاتې اقتصادي ودې د نوي کاري فرصتونو رامنځته کول، د خصوصي سکتور څخه د بشپړ ملاتړ او د قانوني کړنو پر وړاندې د خنډونو د لرې کولو او دغه راز د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د لازمو اسانتیاوو رامنځته کولو او له هغه څخه د ملاتړ په موخه اساسي ګامونه اخلي چې ښه بیلګه د خصوصي سکتور د ملاتړ صندوق دی چې نن یې موږ او تاسې د پرانیستې په غونډه کې سره راټول شوي. د خصوصي سکتور څخه د ملاتړ صندوق هدف د پروژو د پلي کېدو لپاره د ډاډمنې مالي سرچینې پیدا کول، د کورنۍ تولیداتو معیاري کول، د خصوصي سکتور د ملي او مؤثرو پروګرامونو او د خصوصي سکتور د نورو برخو مالي ملاتړ دی. د دغه صندوق په جوړېدو سره به له یوې لوري د خصوصي سکتور د ملاتړ ترڅنګ د سوداګرۍ، ترانزیت، صنعت او کورنۍ تولیداتو د ودې او پرمختګ بهیر ګړندی شي او له بل لوري به د بیکارۍ کچه راټیټه او هیوادوالو ته به مو کاري فرصتونه برابر شي. په پای کې د خصوصي سکتور پر استازو غږ کوو چې خپل فعالیتونه لا ګړندي او په ښه کیفیت یې ترسره کړي تر څو مو هیوادوال د ژوند له معیاري اسانتیاوو څخه برخمن شي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.